ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واذكر ربك في نفسك. سلور خبرو ته فکر کوي. اولنۍ خبره ده چې مسلمان الله یادای نو ښایسته ښکاري. د الله ذکر او د الله یاد دا د مسلمان د ښایست سبب دی او د روح غذا ده. د هغې وجه دا ده چې انسان کې یو صفت دی، صفت یې دا دی چې دی په ورکړه ډېر خوشحاله کېږي. ده ته چې څوک څه شی ورکوي نو دی پې خوشحاله او چې ترېنه غواړي بیا خفه کېږي. یو بادشاہ وزیر ته وی، وزیره زما په خبرو کې د ټولو نه خوږه خبره کومه ده او د ټولو نه ترخه خبره کومه ده؟ ورته وی ستا په خبرو کې د ټولو نه خوږه خبره دا ده چې واخله، او د ټولو نه ترخه خبره دا ده چې راک. واخله یو خوږه خبره ده. د انسان په واخله ډېر خوشحاله کېږي. دیو جن علما وایي الانسان عبد الاحسان، انسان بنده او تابعدار د احسان. څوک چې ورسره احسان وکړي دی بیا د هغه تابعدار او هغه یادوي. که یو فقیر او مسکین سړي سره یو مالدار سړی احسان وکړي، اوړه ورته واخلي، کالي ورته واخلي، روپۍ ورکړي، ضرور به دا مسکین د مالدار سړي صفت کوي او یادی دی. که کور یې ورکړه، ځمکه یې ورکړه، احسانات یې ورسره ډېر کړه، بیا به دا فقیر د مالدار سړي دروازه پرې نه دي. هغه فقیر ښایسته نه ښکاري چې څوک ورسره احسان وکړي او دی صفت نه کوي. خلاصه دا ده چې انسان په واخله ډېر خوشحاله کېږي چې څوک ورته څه شی ورکوي. او دا خبره د الله په ذات کې ډېره زیاته ده. الله ټول عمر انسان ته وایي واخله. ژوند واخله، مالداری واخله، خوشحالی واخله، صحت واخله، ځمکې او کورونه واخله. دا هر شی چې دی دا د الله دی او مونږ او تاسو ته راکړی دی او سم ډېر. یو ګیلاس اوبو ته مو ضرورت وي، یو ټینکۍ اوبه راکړئ. یوې کپلې تم ضرورت وي، سمه ډېره ډوډۍ راکړئ. یو کوټې ته مو ضرورت وي، ډېر غټ کور راکړئ. نو ورکړه د الله د طرف نه انسان ته ډېره ده، بلکې د شمار نه هم لرې ده. ځکه هر شی د الله دی. نو چې ورکړه د الله ده نو انسان په دې ښایسته ښکارېږي چې د الله نوم یاد کړي او الله یاد دی.
نو ذکر د ذکر حکم راغله چې الله وی ما یاد کای ځکه ستا صفت دا دی چې ته هغه څوک یادې چې څوک درته ورکړه کوي نو ورکړه خو ما ډېره کړې ده ځکه ټول شیونه زما دي انسان به الله یادوي چې ژوند دی دیو جن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے څوک چې الله یادوي د دې مثال د ژوندۍ دی او چې الله نه یادوي د دې مثال د مړ دی چې ژوند دی الله به یادوي یو بزرگ د بل بزرگ ملاقات ته وی روان شي چې داغه ملاقات ته روان شو بل بزرگ ورته وی زما غمړ دی وفات شوه ده هغه وی که وفات می ور بشم ده چې ورغه هغه ژوند دی او یو قصه کې داسې دي چې بزرگ ورته ونه وي مارغان ورته وي یو مارغه بل مارغه ته وي فلانه سړی مړ دی د واورې نیکان خلق اولیاء بزرگان هغوی بیا د مارغانو په خبره هم پوهېږي دی چې لاړ هغه ژوندی و ډېر خفه شو هغه ورته وی صاحب ولې خفه یې وی د انسانانو نه مې دروغ اورېدلي وو خو د مارغانو نه نه نن مې د مارغانو نه هم دروغ واورېد یو مارغه بل مارغه ته وی فلانی مړ دی تی یادولې نو زه چې راغلم ته ژوندی ورته وی هغوی دروغ نه دي ویلي رښتیا ویلي ما باندې ټول ژوند کې داسې حالت نه دی راغلی چې ما الله نه دی یاد کړ نو ما زما ذکر به پورته خطا او مارغانو به لیده دغه وخت کې چې ته راتلې زما یو بچی و هغه مې غېږ کې اغوسته او هغه سره مې خوشطبي کوله نو الله نوم مې نه یادو دا په ټول ژوند کې یو کرت شوی نو زما ذکر پورته نه خطا نو مارغانو نه لیده نو ځکه یو مارغه بل مارغه ته وی چې مړ شه که چې ذکر یې نه راځي نو څوک چې الله یادوي حضور فرمایي مثل الحی دا مثال د ژوندي دی څوک چې الله نه یادوي مثل المیت مثال د مړي دی نو انسان ښایسته ښکاري چې الله یادوي دا الله د غیرت نه قربان الله فرمایي کم انسان چې ما یادی زیم بیا یادو الله وی زیم یادو خدای ما زمانم یاد یو زی په نعمتونه یادو نعمتونه بیا ورکو د مانا مغفرت غواړي زکه می یادای زی معاف کوم نو زکه یادو د عبادت کوي نو زکه ما یادای ز ثوابونه ورکوم نو زکه یادو التدول اسمانی الله فرمایي چې انسان ما یادای زیم یاد کزړه کې می یادای زیزان لا یاد او که د خلکو میس کې می یادای زبه پدا سے ډله کې یاد کم چې د دنه بهتره ده د ډلې معنا ملائکو سره به یاد دا انسان چې ما تر روان شي یو لیش زب یو غز ور نږدې شي او چې یو غز را نږدې شي زب ورته په قدمونو شي او دې چې په قدمونو را روان شي زب ورته را منډک
دومره به ورته نږدې شم زه به هغه سترګې شم چې په هغې لیدل کوي. اوس چې الله دې سترګې شي نو لرې او نږدې به یې وي که نه به ګناه به هم د سترګو درنه نه کېږي. زه به یې غوږونه شم چې په هغې به اورېدل کوي. زه به یې لاسونه شم په هغې به نیول کوي. زه به یې خپې شم په هغې باندې به تنګ کوي. معنا دا ده چې زه به ټول خپل ځان دته ورکم. نو د اولیاو د بزرګانو د نیکانو خلکو یو کمال دا دی چې ګناه ترېنه نه کېږي ځکه ټول اندامونه یې د الله شي که او بله دا چې خپل کمالات ښکاره کړي لرې او نږدې ورته برابر نو یوه خبره دا چې الله یادوئ او انسان پې ښایسته ښکاري چې د خپل رب نوم یادوي. یوه خبره. دویم نمبر خبره دا چې د الله نوم چې یادو په پټه که په ښکاره. نو د الله نوم یادول درې قسمه دي ښه. یو چې په زوره د الله نوم یادی خو چې څومره د مرۍ کې زوري رګونه م راښکاره کړي او مرۍ دې م خراب شي دا صحیح نه ده. دومره تکلیف ته ضرورت نشته. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره صحابه روان او په زوره یو صحابي چغې کړي الله اکبر الله اکبر. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ځان باندې نرمي کوئ دومره زور مه ورکوئ تاسو خو کوڼ او غایب خو هغه ته غاږ نه کوئ. نو دومره چغې وهل چې مرۍ م ځان ته خرابه کړي او رګونه م ځان ته روباسي او تکلیف ځان ته ورکړي دا صحیح نه ده. دویم نمبر په زوره دا ده چې رګونه نه روباسي او فل چغې نه وهي خو په زوره الله یادوي. نو دا روا دي که نه؟ که ویده نه و مریض څوک نه و چاته تکلیف نه و نو بیا خیر ده. الله 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 چاته تکلیف نه و نو بیا خیر ده. بلکې که غافلان در سره و نو افضله ده چې غافل لا خبر کی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تیرېدن و ابو بکر صدیق سے منس کو او عمر فاروق رضی اللہ عنہ او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو تلاوت کو عمر فاروق سے پتیز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړو ته وی او بکر صدیق صاحب ته وی لږ آواز جګ کا عمر فاروق صاحب ته وی لږ ټیټ کا. دا درمیانه حال ډیر ښه او که څوک مریض و یا چاته تکلیف و یا ویده و بیا به په زوره ذکر نه کوي بیا افضل دا ده چې په پټه او دریم نمبر په پټه زړه کې الله یادول چې د خولې نه د غاښ نه راوځي. نو دا دوه قسمه ده. یو دا دی چې ژبه خورې او زړه کې م الله یاد. دویم دا دی چې ژبه نه خورې او زړه کې الله یاد. زمونږ او ستاسو زمانه کې افضل دا ده چې ژبه ورسره خورې ځکه چې د زړه توجه د انسان نه برابرېږي. که ژبه دې بنده کړه خو بیا زړه بل طرف ته متوجه شي. نو افضل دا ده چې ژبه ورسره وخورې دې دپاره چې د زړه توجه دې برابر شي. او که څوک بغیر د ژبې د خورېدلو نه په زړه کې الله یادوي او توجه یې برابرېږي بیا ډېره افضله ده. خو زمونږ زمانه کې داسې پکار چې خوله م ورسره خورئ او غاښ د خولې نه نه روباسي نو دا افضل. عام اوقاتو کې چې غرض دی بل نه
نو پټ ذکر افضل ځکه دا د ریا نه ډېره لرې ده او اخلاص ته ډېر نږدې دی چې په زوره ذکر کې نو شیطان به د ریاکارۍ کی حسابوي اخلاص به دې کمیږي او چې زړه کې الله یادی نو اخلاص ته به نږدې شي او ریا نه به لرې شي دا معنا نه ده چې څوک په زوره ذکر کوي دا به ریاکاري نه ریا خو د هغه د زړه سره تعلق دی خو لیکن عام طور باندې چې سړی زړه کې الله یادی نو د ریا نه لري او اخلاص ته نږدې په زوره ذکر اله افضل دی چې ستا پکې یو غرض غرض دی دی چې نور خلک هم ذاکران شي دا خلک غافل دي چې دیم الله یاد کړي بیا صحیح ده پټ ذکر چې کې کنه څوک پټ ذکر کوي بیا د خولې نه خوشبوئی خیچ د ملائکو ته معلومات دغه خوشبوئی نه کیږي او د دې بیان مې درته کړی که درته یادېږي کرام کاتبین باندې مې یوه ورځ چې بحث کا دلته م الله فرمایي ما یادوئ په زړه کې په عاجزۍ او په پټه ډېرې چغې مه وهئ دریم نمبر خبره دا ده چې ذکر کې عاجزي پکار ده او عاجزی کله راځي چې د الله کم نوم یادې چې د هغې معنا درځي ګوره چې په معنا یې نه پوهېږې نو بیا خو زړه ورته نه متوجه کېږي چې د الله کم نوم یادې چې معنا یې درځي نو چې زړه دې ورته متوجه شه او د الله د نوم په معنا کې دې فکر وکړه نو خود به خود درته عاجزي پیدا کړي نو افضل دا ده چې د الله نوم هغه نوم یاد کړي چې په معنی یې پوهېږي بعض علما وایي که څوک د الله نوم یادوي او په معنی یې نه پوهېږي نو ثواب الله نه ورکوي لیکن صحیح قول دا دی ثواب الله ورکوي خو افضل دا ده چې هغه نوم یاد کړي چې په معنی یې پوهېږي چې زړه دې مو وایي چې ښه دا هغه الله دی سلورم نمبر خبر ادا ده دلته الله فرمایلی دي ما یاد کوي د سبا او د بیګا په وخت سړی به هر وخت کې الله یاد دی ځکه د الله احسانات هر وخت کې خو دا دوه وختونه الله ولې خاص کړه ځکه د دوه وختونو کې یو کمال دی سار وخت کا فکر مو کړی تیاره ځي او رڼا راځي د شپې تیاره ختمه شي او رڼا راځي نو ته الله یاد کا څنګه چې د ورځې رڼا راځي چې داسې د ایمان رڼا دې تازه شي دویمه دا چې سهار کې د شپې ملائک کرام کاتبین ځي او د ورځې راځي نو الله یادوه چې دواړو عمل نامو کې درته د الله نوم او ذکر لیکل کی درېمه دا ده چې سهار کې به ته اوس د رزق ابتدا کې دکان ته به ځې وظیفې ته به ځې نو سهار وختي کې الله یاد کا چې ستا د رزق ابتدا د الله د نوم نه وشي خبره خو د بنیاد ده ټوله ورځ به بیا خوشحال څلورمه ده چې سهار وخت یو عجیبه وخت دی نه رڼا پوره یو نه تیاره پوره ای داسې وخت بل وخت کې نه پیدا کی دی وخت کې د الله پاک احسانات ډېرې نو تم الله یاد بیگا وخت چې دی دی کې رڼا تیرېدلو والا ده او تیاره راتللو والا الله یاد کا ځکه وخت عجیبه ده
چې الله دې د آخرت د تیارو نه وساتي دنیا تیاره خو سم راځي دویمه دا ده چې ابتدا د رزق ګټلو کې دی الله یاد کړو اوس انتها کې م الله یاد کړ درېمه دا چې کرامن کاتبین د شپې والا راغلو او د ورځې والا لاړو نو الله یاد کړ چې دواړو عمل نامو کې دی ذاکر لیکلی شي څلورمه ده چې رزق خو دې وګټه که نه نو د رزق په ابتدا کې دی الله یاد کړو نو اوس په انتها کې مې یاد نو دا دواړه وختونه قیمتي دي سبا او بیګا دې دواړو کې چې ذاکر شي که نه نو په منځ کې خود به خود ذاکر کېږي نو الله دې مونږ او تاسو ذاکرانو کې حساب کړي ذکر ډېر قیمتي شی الله فرمائے وذکر ربک یاد کا خپل رب ربک سمان هغه څوک یاد کا چې هر څه یې تاله درکړي معنا د رب کې هر څه پراته فی نفسک زړه کې یاد کا ځان له یاد کا چې څوک در سره نه تضرعا په داسې په حالت د عاجزۍ کې عاجزۍ سره وخیفتن او په پټ چې ستا او د رب معامله ودون الجهر غیر د ښکاروالي نه من القول د وینا نه او د ژبې نه معنا ډېرې چغې مه وهه علما وایي دا قرآن کریم کې و چې ودون الجهر من القول لا نو جهر مفرط نه منع کوي سم رګونه ځان کې راوباسي نو الله یاد کا غیر د ښکاروالي د وینا نه بالغدو د سبا په وخت کې ولا صال او د بیګا په وخت ولا تکم من الغافلین مکیګه د غافلونه چې الله نه یاد ہے نو هر وخت کې د الله یاد پکار دی واخر دعوانا الحمدلله دعا